هرات ولایت نن بیا د آبادۍ له یوه نوي پړاو سره مخامخ کیږي. د ګذرې ولسوالۍ په سیمه کې د ملي او نړیوال مسافربري ترمینال د کار په پیلېدو سره د دې ولایت د خلکو پر وړاندې د پرمختګ نوي هیلې رامنځته شوي دي. یو لوی او معیاري پروژه چې د لویدیځ افغانستان د ترانسپورت مخه بدلولی شي. له راپور څخه مخکې له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم ترڅو د عروج چینل درسره وڅارئ څو له همداسې پرمختیایي او ملي پروژو څخه باخبره پاتې شئ. د هرات ملي او نړیوال ترمینل پروژه په 20 میلیونه او 80,000 امریکایي ډالرو چې شاوخوا 1.4 میلیارد افغانۍ کیږي په 100 جریبه ځمکې کې پیل شوې ده. دا پروژه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري د عامه او خصوصي مشارکت په ډول عملي کیږي او اوس په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. ترمینل په 3 فازونو ویشل شوی دی. لومړی فاز نږدې 80% بشپړ شوی دی. دویم او دریم فازونه به په مجموعي ډول تر 60% زیات پرمختګ لري. په دې پروژه کې بیلابیلې برخې تر کار لاندې دي لکه د ترمینل اصلي ودانۍ، خدماتي برخې، جومات، د اوداسه ځای، ورکشاپونه، ساحې جوړونې، دیوالونه او داخلي سړکونه. په دې ترمینل کې د یوه معیاري مسافربري مرکز ټول اړین امکانات په پام کې نیول شوي دي چې یاد موارد پکې شامل دي. د انتظار مجهز سالونونه، د ښځو او سړیو لپاره جلا برخې، رستورانټونه او د پلور مرکزونه، صحي کلینیک، د صرافۍ او بانکدارۍ خدمتونه، مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه، د بشپړو امکاناتو جومات، شنې ساحې، حلقوي سړکونه او لوی پارکینګونه او ورزشي میدان. ټولې نقشې او ساختماني مواد د نړیوالو معیارونو لکه اشټو او یا هم استم او نورو منل شوو کودونو مطابق کارول کیږي. د ترانسپورت وزارت ناظر انجینران هره ورځ له پیل څخه تر پایه په ساحه کې شتون لري او هیڅ کار بې له تخنیکي ارزونې او تایید څخه نه ترسره کیږي. لسګونه انجینران او شاوخوا 150 څخه تر 200 پورې کارګر په مستقیم ډول په دې پروژه کې په کار بوخت دي او د کار له پرمختګ سره به د کارکوونکو شمیر نور هم زیات شي. د پروژې پانګوال وایي چې د اصلي موخه په هیواد کې خلکو ته خدمت او د کار زمینه برابرول دي او نه دا چې خپله پانګه له هیواد څخه بهر یوسي. هغه ټینګار کوي په افغانستان کې پانګونه د وجدان سکون او د خلکو رښتینی خدمت دی. د هغه په وینا د پروژې له بشپړېدو وروسته به زرګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت شي او دا مرکز به د افغانستان لپاره د معیاري ودانۍ یو نوې نمونه وي. نوموړي ټول افغان سوداګر او پانګوال دې ته رابللي دي چې په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د ګذرې ملي او نړیوال مسافربري ترمینل پروژه د لویدیځ افغانستان له سترو ترانسپورتي تاسیساتو څخه ده چې د نړیوالو معیارونو پر بنسټ جوړیږي. دا پروژه نه یوازې د هیواد د ترانسپورت ظرفیت لوړوي بلکې د هیلې، کارآفریني او پرمختګ یوه ښه نښه بلل کیږي. د دې پروژې له بشپړېدو سره چې اټکل کیږي په 2 راتلونکو کلونو کې به پای ته ورسیږي، زرګونه خلک نوي خدمتونو او فرصتونو ته لاسرسی مومي او د ملي پرمختګ پر لور یو مهم ګام اخیستل کیږي.